السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو راځم دلته یو قاري صاحب دی، قاري صاحب صهیب الله مصلح. نو هغې ته د هغه نوم لوګو هم ترې جوړوم او نوم یې ورته ډیزاینوم. نو دا چې څنګه ډیزاینېږي په موبایل کې په اسانه طریقې سره، نو ویډیو تر پایه وګورئ، موږ سره ملتیا وکړئ تر څو تاسې هم خپل ملګري ته یو دغسې لوګو جوړه کړئ. خو په لومړي سر کې تاسې کولی شئ چې د پلی سټور څخه د پیکسل لاب اکسټرا یا پیکسل لاب په نوم باندې اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړئ. اوس راځم لومړي سر کې د ده نوم نه شروع کوم. نو نوم یې لیکمه صهیب الله مخلص اس ام. نو دې دواړو اولني حروفونه وګوره، دا یو اس دی بل ام دی، صحیح ده. دا به وران کړي، د په ځای به ولیکي اس او ام. نو موږ چې ورته جوړو لوګو ورته د اس ام نه جوړو. لیک بڼه به انتخاب کړئ، لیک بڼه به لاندې شئ، یو داسې لیک بڼه به غوره کړئ ورته د انګلیسي چې ښه وي، خوندور وي. زما خو دا لیک بڼه ډېره خوښه شوه. د یم به جوړ کړو، هېڅ به ورته نه جوړو، صحیح ده. یم جوړ هم کړ، خو دلته د ایس شکل بل یې ورته لګوم. دا ایس زما خوښ نه شو، صحیح ده. اس ام صحیح شو دوستانو. اوس راځم دا دواړه انتخابوم. او دلته رنګ ورکومه، زیړ شو که شین شو که تور شو، چې کوم یو ښه ښکاري. یعنې یوه لوګو باندې 20 دقیقې شاوخوا لګېږي په جوړولو باندې. ښه، نو اوس راځم دې کې نوي تغییرات کېدای شي، که نه همدقه صحیح ده، ډېر ښکلی دی. اس ام باور وکړه دا زما خوښ شو، همدقه بس دی. اس ام او دې لپاره به هم یو ښایسته لیک بڼه انتخاب کړي چې ښه ښکارېږي.
که دې ته سور رنګ ورکړو دا به څنګه ښه ښکارېږي. که قسم قسم رنګونه ورکړو هغه هم وګورو چې کوم یې ښه ښکارېږي. دوستانو ګورئ زه چې کوم څه کار کوم تاسو هماغسې وکړئ. داسې نه وي چې بل رقم ته که کار وکړئ نو لوګو نه شي جوړولی په اسانۍ سره. صحیح ده. هر څه خپله طریقه غواړي. صهیب مصلح. صحیح ده. ډېر ښکلی ډیزاین جوړ شو. دا به دوستانو ځان سره ثبت کړئ په اعلی کیفیت کې په PNG باندې. صحیح ده. اوس راځم یا به شي فوټوپیا په نوم باندې اپلیکیشن ته راشي. ما ډوډۍ هم نه ده خوړلې. ډوډۍ دپاره به آمادګي هم نیسو. ټمپلیټس ته به راشئ. ټمپلیټونو ته تیار جوړ ټمپلیټونه دي په همدې کې چې دی کلیک کړه. چې کومه دې خوښېږي. زما چې خوښېږي دغه دی ګرین والا. دا دې وکړي چې دغه لوګو جوړول تاسو زده کړئ. او دا لوګو چې کله جوړول مو زده کړله نو تاسو کولی شئ فایور کې کار وکړئ، اپور کې کار وکړئ د لوګو برخه کې. هماغه لوګو به راواخلئ، کلیک به پرې وکړئ همدلته خپله راځي. لږ صبر به وکړئ لوډینګ غواړي. راغله. رای به شي سمارټ آبجکټ کې سیف پکې. صحیح ده. بیا به راشي دغه اپلیکیشن به ووایي. صحیح ده. په دې چې دې کلیک وکړو صبر به وکړي او دا به ډاونلوډ کړي.
ایکس په پی ان جي کې ډاونلوډ جي پی جي کې ډاونلوډ نو هغه ته اپلوډ لري. دلته به چې د کوالټي هر څه ګوري، هر څه برابر دي، بس صرف سیب پکې 2 MB کې. ښه اوس راځم، تاسو به راشئ دغه اپلیکیشن ته به راشئ، دا به تاسو سره ډاونلوډ وي. دا چې کله مو په دې کلیک وکړو دغه کومه لوګو چې جوړه شوې ده دا به واخلي په مربع کې، ګورئ تیار مربع کې واخیستل شو، خو لږ به کېږي داسې کې. دلته به چې دی لږ سي بالکل صحیح. چې دا ډاونلوډ کړه نو اوس به راشي میسنجر ته، په میسنجر کې به چې کې ورته ورولئ قاري صهیب الله مصلح. نو دا چې کله دا وګوري نو دا به ولیکي چې ډېره درته مننه کومه، نو د مسلمان زړه چې کېږي خوشحاله کېږي. نو ویډیو تر همدومره وه. همدغه کله چې لوګو مو جوړه کړه تاسو کولی شئ د همدغې لوګو له برکته تاسو پرې ورکړئ کار وکړئ.